د کمپیوټر په اداري پروګرامونو په لړ کې د کمپیوټر لومړی مضمون شروع کړی چې هغه د کمپیوټر پیژندنه وه. کمپیوټر پیژندنه کې لومړی درس وویل، نو راځو نن په دویم درس کې تیر درس کې مې یو څه موضوعاتو باندې خبرې وکړې، لکه کمپیوټر تعریف هم وویل، همدارنګه ډیټا هم وویله، نور معلومات هم وویل. نو یو څو پوښتنې به وکړو چې زده کړی که نه سیده پوښتنې ما یادوتې ښه. نو تاسو خو تیر درس ماشاءالله زده کړی و. نو راځو د کمپیوټر په دویم نمبر لیکچر کې راځو د کمپیوټر هغه ډله بندي ته، مطلب کمپیوټر په څو ډوله دي. کمپیوټر ډولونه دا خو یو لوی او طولاني موضوع ده، مطلب د که چیرې تاسو ډېر معلومات په ګوګل یا نورو ځایو کې وګورئ، سرچ یې کړئ د کمپیوټر د ډولونو په اړه، نو چا د سایزونو په لحاظ ډله بندي کړي، چا د سرعت په لحاظ ډله بندي کړي سیده. نو هغسې ډېر ډولونه لري، خو زه چې کوم هغه ډولونه ما راغونډ کړي هغه ډېر مطلب هغه ډولونه دی چې نن وخت کې ډېر هغه خلکو سره بلدتیا لري او خلک یې څنګه کوي ډېر استعمالوي. هغه چې عبارت دی له دلته به زه په ورډ پروګرام کې ولیکم درته د مایکرو کمپیوټر یا ډیجیټل کمپیوټر ډولونه دي. ډیجیټل کمپیوټر همدارنګه خلک نور بل نوم هم ورته اخلي لکه پی سی کمپیوټر، پی سی معنا پرسنل کمپیوټر، د دې کمپیوټر ډولونه، یا بل نوم هم ورته اخلي مایکرو کمپیوټر. دغه نومونه خلک ورته اخلي سیده. ډیجیټل کمپیوټر چې دې ته پی سی کمپیوټر هم وایي، پی سی معنا پرسنل کمپیوټر، او مایکرو کمپیوټر هم ورته وایي. په دې کمپیوټر کې لومړی کمپیوټر چې دی هغه ډیسکټاپ کمپیوټر دی، که نوم مو اورېدلی ډیسکټاپ کمپیوټر دا هم د کمپیوټر د پرسنل کمپیوټرونو یو ډول دی. دلته به تصویر درته وښیم، دغه ډیسکټاپ کمپیوټر دی. ډیسکټاپ کمپیوټر هغه کمپیوټر دی چې دغه کیبورډ ولري، ماوس ولري او کیس یا سیسټم یونټ ولري. دې ته څه وایي؟ سیسټم یونټ یا کیس سیده. او دغسې کمپیوټر ولري. نو دې کمپیوټر ته کوم کمپیوټر وایي؟ ډیسکټاپ کمپیوټر. زیاتره خلک تاسو نه پوښتنه کولی شي چې کمپیوټر در سره شته که نه. تاسو ځواب ورکولی شئ، مطلب درته وایي چې کوم کمپیوټر در سره. که چیرې در سره و ډیسکټاپ کمپیوټر، دغسې کمپیوټر در سره و، نو ورته وایي چې ډیسکټاپ کمپیوټر دی. که چیرې لیپټاپ و لیپټاپ ورته یاد کړئ سیده، نو دغه کوم کمپیوټر کې راځي؟ په ډیسکټاپ کمپیوټر کې راځي سیده، چې دغسې کیبورډ ولري، ماوس ولري، دغه کیس بکسه ولري او دغسې منیټور ولري سیده. نو دې ته ډیسکټاپ کمپیوټر وایي. د دې ګټه څه ده او تاوان یې څه دی؟ ګټه خو دا ده چې تیز کار کوي. تیز کار په دې معنی چې دغه ټول ډیزاینینګ کارونه په دغه کمپیوټر کې ډېر ښه شي. ډیزاینینګ کارونه مطلب هغه درانده وي په دغه لیپټاپ کمپیوټر کې هغسې نه شي. نو دې لپاره دغه ډیزاینینګ کارونو لپاره چې کوم کمپیوټر دی هغه ډیسکټاپ کمپیوټر دی. گو ګیټ آوټ. پوه شوې په دې معنی؟ بله تاوان یې دا دی، البته ګټه خو دا وه، تاوان یې دا دی چې داسې تاوان نه لري، خو تاوان یې صرف دا دی چې دا هر ځای ته انتقالولی نه شو. مطلب دا دغه شیان به څه سره ګرځي، ماوس، کیبورډ او لویه مونیټور سیده. نو دا د قابل انتقال نه دی سیده. نوره ګټه یې دا ده چې په دې کې ډیزاینینګ کارونه ډېر په ښه ډول کېږي. نو دې ته بیا کوم کمپیوټر وایي؟ ډیسکټاپ کمپیوټر. بل چې د کمپیوټر په کومه کټګورۍ کې بل کمپیوټر راځي هغه لیپټاپ کمپیوټر دی. کوم کمپیوټر؟ لیپټاپ کمپیوټر. لیپټاپ کمپیوټر دغه کوم کمپیوټر چې موږ اوس استعمالوو دې ته کوم کمپیوټر وایي؟ لیپټاپ کمپیوټر. لیپټاپ کمپیوټر هم په اوس وخت کې ډېر استعمالیږي. مطلب دلته به تصویر درته وښیم، دغه چې دی لیپټاپ کمپیوټر دی. د
دا کوم کمپیوټر دی؟ لیپټاپ. دا ډیر کچېرې په دې دا هم ډیره ګټه لري. مطلب ګټه دا ده چې په اسانه یو ځای ته بل ځای ته وړلی شو، سیده یو بکسه کې واچوه وړلی شي، او دې کې هم ښه کمپیوټر پې میلاویږي. که روپۍ ډېرې پې ورکړې نو ښه کمپیوټر دې کې هم پیدا کېږي، سیده. نو دې ته لیپټاپ کمپیوټر وایي. لیپټاپ صحیح شو. ځینې تاسو نه کېدای شي شاید څوک پوښتنه وکړي چې کوم کمپیوټر لرئ. تاسو به داسې نه ورته وایئ چې زه ډي ایل کمپیوټر لرم. ډي ایل د کمپنۍ نوم دی، سیده. ډي ایل چې نوم دی کمپنۍ، دا د کمپنۍ نوم دی. همدارنګه که چیرې پوښتنه رانه وکړي زه ایچ پي لرم، دا د کمپنۍ نوم دی. دا چې نوم دی؟ کمپنۍ ده، دا هم کمپنۍ ده. یا توشیبا، دا هم کمپنۍ ده. سونی. یا څوک پوښتنه نه وکړي چې اپل، سیده. لاراوا، دا ټول د کمپنیو نومونه دي. که چیرې څوک پوښتنه نه وکړي چې کوم کمپیوټر لري، نو ته که چیرې لیپټاپ کمپیوټر در سره و، لیپټاپ مې خو اوس پوهېږې چې کوم کمپیوټر ته وایي، او که چیرې ډیسکټاپ در سره و، ورته وایي چې ډیسکټاپ لرم، سیده. پوه شوې په دې معنی؟ دغه د کمپنیو نومونه دي. او که بیا ورته ویلی چې د کومې کمپنۍ هغه دی، نو تاسو ورته ویلی شئ چې د ډي ایل هغه دی، ایچ پي هغه دی، یا کومې کمپنۍ. په اوس وخت کې د ډي ایل او ایچ پي کمپنۍ ډېرې استعمالېدونکي دي، سیده. دغه کمپنیانو کمپیوټرونه ډېر استعمالېږي. نو ما هم دلته دغه کمپیوټرونه لیکلي دي. دغه ډیسکټاپ او لیپټاپ باندې مې ځکه ډېر فوکس وکړ چې دا څنګه دي، ډېر استعمالېدونکي دي. مطلب ډیسکټاپ کمپیوټر هغه کمپیوټر دی چې ماوس ولري، کیبورډ ولري، مانیټور ولري، او کیس، دغه لوی بکسې ته څه وایي؟ کیس وایي. او سپیکر ولري، دې ته ډیسکټاپ کمپیوټر وایي. بل لیپټاپ کمپیوټر دی. لیپټاپ کمپیوټر ما ورته وویل چې دغه کمپنیو څخه دی. ډي ایل کمپنیو کې راځي، ایچ پي، توشیبا، لاراول، میک، اپل او مکینتاش. دا چې دی لیپټاپ کمپیوټر دی. بل چې دی پام ټاپ کمپیوټر دی، ګرځنده کمپیوټر. پام ټاپ کمپیوټر ګوره دغه کمپیوټر دی زیاتره په دغه واړه کمپیوټر سیده، دغه ته پام ټاپ کمپیوټر وایي. دغه واړه کمپیوټر دی، سیده. نو مې صرف زده کړی چې دغه پام ټاپ کمپیوټر دی. بل چې دی پی ډي آی کمپیوټر دی. نو ها پی ډي آی کمپیوټر، سیده. پی ډي آی کمپیوټر مطلب لاسي کمپیوټر دی. که چیرې یو کس درته وایي تا سره کمپیوټر شته دی، که چیرې موبایل در سره هم کولی شي چې ورته وایي ما سره کمپیوټر شته دی. دا موبایل هم په خپله یو کمپیوټر دی، خو دا سره کوم کمپیوټر دی؟ پی ډي آی کمپیوټر دی، لاسي کمپیوټر دی، سیده. دلته ما هغه پی ډي آی کمپیوټر ډولونه راخیستي دي. دغه پی ډي آی کمپیوټر دی چې زیاتره په امنیتي ارګانونو کې استعمالېږي، نوټ اخیستلو لپاره، سیده. قلم ورسره وي. نو دا پی ډي آی کمپیوټر. پی ډي آی کمپیوټر مدلته طریقه لی پرسنل ډیجیټل کمپیوټر د مخفف دی، سیده. دې کې ټابلیټ کمپیوټر هم راځي او سمارټ فون دغه غټ موبایل نه هم په دې موبایل کې راځي. ټابلیټ، سیده. ښه، نو نن لپاره همدومره بس دی. دغه زده کړې سبا له به انشاءالله